30 کاله کېږي چې تاسو یې له غږ سره اشنا یاست. کله مې هم په ذهن کې دا نه و چې زه به له 1 کال نه زیات په بي بي سي کې پاتې کېږم. اولینه مرکه چې طالبانو مشر سره سوې ده ملا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه. ملا عمر څه ډول یو سړی و؟ نو ما ورته ټلیفون وکړ چې ملا صاحب دغسې مسله ده، وایي والله چې تر اصفهان یې وزغلوم. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلې. دی یو کلیوال سړی و، بي بي سي کې چا خبر نسو جوړولی. موږ د ډاکټر نجیب په وختو کې یوه مرکه له ډاکټر نجیب سره لرله. د ده رویه له خبریالانو سره څه ډول وه؟ ما په لویه کې له طالبانو نه جدیت نه دی لیدلی چې په مرکه کې چا باندې غوسه سي. ګواښل شوي م یاستئ؟ اورېدونکي ډېر هوښیار دي، هغه له لرې نه پوهېږي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې 400 کسان ووژل سو. ځوانو خبریالانو ته مو پیغام څه دی؟ مجاهدینو ترمنځ جنګ و، جګړه وه. زه 40 شپې په کوټه قلفۍ کې په خات کې ساتلی وم. دې وخت کې دوستانو دا مرکه له تاسو سره شریکه کوم. ډېره په زړه پورې مرکه ده. د ملا محمد عمر اخوند سره د یو مرکې یو حصه هم په دې کې شته چې د اصفهان د ایران په هکله پوښتنه ځینې سوې او د څه جواب ورکړی ده او دغسې نورې د افغانستان پر تاریخ باندې هم غږېدلې. ډېرې خوندورې خبرې پکې کې دي او ډېر خوندور معلومات ترلاسه کېږي له دې ویډیو څخه. دا وګورئ، دا له تاسو سره شریکه کوم. له هغه نه بعد بیا پر دې باندې خبرې کوو او ډېره خوندوره مرکه ده. دا مرکه تر پایه وګورئ. اما کله چې بیا طالبان راغله، طالبانو کې له یو سره له ټولو سره مرکې کړي دي. ملا عمر سره مو مرکه کړې؟ اولینه مرکه چې طالبانو مشر سره سوې ده ملا محمد عمر اخوندو چې ما ورسره مرکه وکړه. او دا داسې یو وخت و چې د ایران او د طالبانو ترمنځ اوبه خړې سوې وې. ایران که اشتباه ونه کړم 150,000 یا 180,000 خپل ځواکونه راوستي وو پولې ته. نو ما ورته ټلیفون وکړ چې ملا صاحب دغسې مسله ده، 180,000 سرتیري ایران راوستي دي په دې پوله کې اچولي دي. نو زه به خپله پوښتنه درته وایم چې ما په څه شکل کې وکړم. نو ما ورته ویلې چې ملا صاحب تاسو په خپل ځان کې د ایران د ممکنه یا د احتمالي حملې توان په ځان کې ګوري؟ نو دی داسې غلی و، یو دم یې ویلې وایي احتمالي، وایي والله چې تر اصفهان یې وزغلوم. نو دا مرکه ملا عمر درته ملا عمر راته ویلې. نو دا مرکه ما ورسره اولینه مرکه چې موږ ورسره وکړه او ډېره مشهوره هم سوه. دا مرکه پښتو څانګې، فارسي څانګې، ایرانیانو او بالاخره ټول بلډینګ وکاروله. او کله چې ما د ده په ژوندلیک د دې مرکې یو برخه مې راواخیستله، دا مې په هغې کې مو کاروله. نو اخري مرکه البته طالبانو له مشر بنسټګر سره زموږ همکار داود جنبش کړې وه، خو هغه هم داسې مستقیما نه وه، له یوه ټلیفون نه بل ته له بل نه ده ته داسې و. تاسې د کریمي صاحب ملا عمر سره مو مرکه کړې ده په کراتو، تاسو ویل څو ځله مو مرکه کړې ده. ملا عمر څه ډول یو سړی و؟ ملا عمر یو وخت کې مخکې دغه مرکو نه ما ته داسې برېښېده چې دی به په هېڅ نه پوهېږي. دی یو کلیوال سړی و، ولې ډېر پوخ سړی و، پخې خبرې کولې. یعنې کله چې دی دا خبره ماته کوي چې والله تر اصفهان یې وزغلوم، خو دا خو تاریخ لوستی ده، تیر ته تللی ده چې په تیر کې هم د افغانستان پادشاهانو دا کار کړی چې هغوی تر هغه ځایه پورې زغلولي دي او دا کار به زم کوم. او بل هره خبرې ډېره سنجیده په کلیوال انداز کې، یعنی هره خبره اصفهان ایرانیان ښیي تیر تاریخ او هغه د کلیوالي انداز کې و. بلې د سره مو اړیکې څنګه ټینګېدلې؟ ځکه هغې وخت کې خو معمولا به موږ څه خبرې کولې، مستقیما به مثلا اطلاعات کلتور وزارت کې یو وخت پورې هغه متقي صاحب و چې دا اوس وزیر خارجه ده، په بهرنیو چارو وزارت کې مولوي وکیل احمد متوکل و چې موږ سره خبرې کولې. مثلا دغه کلیدي وزارتونه چې وو دوی وزیران ټول را سره خبرې کولې. معمولا به کله چې مرکزي مسله وه په قندهار کې د دفتر مشر عبدالحی مطمئن، نو هغه ډېر همکار سړی و، خدای دې وبخښي اوس په حق رسېدلی ده. نو د هغه له طریقه به موږ سره رابطه ټینګوله، مستقیما د سره به رابطه نه وه، د هغه له طریقه به وه.
د خبریالانو سره خو چې تر ډیره دغه چارواکي خبرې کوي د هغوی هغه رویه معلومیږي د رویه له خبریالانو سره څه ډول وه چې کله تاسې ورسره خبرې کولې؟ بیخي نورمال، یعنې داسې نه و. مثلا یو وخت کې 2 ځلې ما یو چا سره مرکه کوله، نو هغو باندې بده ولګېدله، ورته دې شرایطو ته وګوره، دې وخت ته وګوره، ته دا رقم خبرې له مانه غواړې. خپله ملا محمد عمر نه، دا د مجاهدینو یو مشر و. او وروسته له هغه نه یو بل څوک هم و، هغه هم داسې ورته یو هغه وکړه. لیکن ملا محمد عمر کمې مرکې کولې، ولې نورمال و، برخورد یې ډېر عادي و. او ما په لویه کې له طالبانو نه جدیت نه دی لیدلی چې په مرکه کې چا باندې غوسه شي. په هغه وخت کې بلې و. اوس یعنې اوس خو هم تاسې په دې دوره کې هغه تېرې دوره کې هم تاسې خبریالي کړې ده، اوس هم دا تر وروستیو ورځو پورې هم تاسې کار کړی او خبریالان وي. اوس مو مرکې کړي دي، اوس څومره توپیر وینئ سره؟ توپیر اوس خو یو خبره ده، په هغه مرحله کې تېر ځل چې و دوی مثلا یا کوم وزیر به خبرې کولې یا به د دوی مرکزي ویان به خبرې کولې. داسې نه و چې هر وزارت یو ویان درلوده، اما اوس هر وزارت یو ویان لري او ویاندویانو سره خبرې کوو. البته ویاندویانې په لومړۍ مرحله کې ډېره تجربه یې نه لرله، او بل یوه ویره دوی سره وه چې BBC راډیو په خپله مشر ملا یې اوري، ملا هبت الله اخوند یې اوري، نو موږ وایو ډېر باید احتیاط وکړو. نو دوی په خبرو کې ډېر زیات احتیاط کوي او کله ناکله ځان هم ساتي، خو اوس بلد سوي دي، اوس خبرې کوي او هر وخت یې کوي. دا چې د خبریالۍ په دې دومره موده کې چې دومره په افغانستان کې بدلونونه راغلل، ګواښل شوي م یاستئ؟ زه نه یم ګواښل سوی. یو خو زما دغه اورېدونکي هم کېدلی شي که د تېره جمعې ورځ باندې د راډیو اورېدلي مینه یې ښودله او له زړه نه یې ښودله. ما له اورېدونکو سره هم ډېر ښه برخورد کړی ده، له سیاسیونو سره مې هم ډېر ښه برخورد کړی ده. یو ژورنالست باید خپله اجنډا ونه لري. هغه ژورنالستان چې خپله شخصي اجنډا نه لري، زه فکر نه کوم چې هغه به له مشکل سره مخ شي. یعنی څوک د خبریالۍ اصول مراد کې هغه هیڅکله د ستونزو سره، یعنی هیڅکله خو زه دا نه وایم یو سړی به مثلا یو تربور به یې په سترګو کې به یې ښه نه راځي، ښویې کالي به یې اغوستي، بد به یې راځي که نه. لیکن په مجموع کې که یو سړی د خبریالۍ اصول دا مراعات کړي، زما باور ده چې سیاستوال په نظر کې به بد نه راځي. البته سیاستوال اکثرا خو داسې کسان دي چې دوی خپل کار په تابانه کوي. بالکل خبریه باید یو طرفه نه وي، خپل هدف لري. لیکن ښه ژورنالیست هغه ده چې د سیاستوال اهدافو ته هم تسلیم نشي او خپل اهداف ورته تسلیم نه کړي او اجنډا هم ونه لري. کله چې ته اجنډا ونه لرې، اورېدونکي ډېر هوښیار دي، هغه له لرې نه پوهېږي چې دا سړی چې په کوم انداز کې خبرې کوي دا طرف ده که نه ده. دغه 14 کلونو کې خو مجاهدین راغلل، د ډاکټر نجیب حکومت و مجاهدین شو، همداسې پسې تر دې وروستۍ مرحلې پورې کم یو د خبریالانو لپاره ډېره اسانتیاوې پکې وې؟ په کومه دوره کې ډېرې اسانتیاوې وې؟ د ډاکټر نجیب دوره کې خو یا دا و چې موږ جرأت نه کوو او یا دا و چې هغو ډېر حاضر نه وو. تنه کوم خبریال یا خبریاله چې د BBC په کابل کې وه، هغو به خبرې وکړې، ریپورټ به یې جوړ کړ، موږ ته به یې راولېږل او یا به یې مثلا د مرکې یو برخه راولېږله. لیکن د مجاهدینو په وختو کې، د طالبانو په وختو کې، بیا د جمهوریت په وختو کې موږ مشرانو سره، ویاندویانو سره د خبرو په کولو کې څه مشکل نه لاره. کریمي صاحب، په دې دومره موده کې مو کومې خپرونې ډېرې خوښېدلې او کومو سره مو ډېره جوړه نه وه؟ ما په مجموع کې له ټولو خپرونو سره لګېدله. کومې یوې سره چې زما ډېره علاقه وه هغه د ساینس پروګرام و، چون زما بیکګراوند زه انجینیر وم، ساینسي خپرونو سره مې ډېره مینه لرله او اوس یې مو سره لرم.
نو ساينس پروګرامونه به مې جوړول. بیا پسې د ټاکنګ پوینټ یعنی د اوریدونکو ستاسو غږ دا پروګرام و، دې سره مې ډېره مینه وه. بحثونه مې ډېر زیات خوښېدل او ملګرو هم خوښول، ځکه چې مرکې ځینې وختو کې اوږدې مرکې، یعنی یو وخت کې زموږ یو انګریز مشر و، هغه ما ته راغی وایي زه خو په پښتو نه پوهېږم، خو ستا دغه تیون ته چې ګورم ته چې کله مرکه کوې تر څو چې جواب وانخلي نه یې پرېږدې. نو البته دا سړی ډیوډ مارټن و، د بي بي سي یو له مشرانو نه و. نو ما معمولا بحث سره مې ډېره زیاته مینه وه، ونیز بحث سره له ټاکنګ پوینټ یا ستاسو نظر سره مې ډېر هغه وه علاقه وه. ډېر یعنې په مجموع کې مې ټول پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. ځینې پوښتنې نورې دي چې هغه د بي بي سي په پاڼه باندې ستاسې یو عکس خپور شوی و، ځینو کسانو پوښتنې کړې وي، ځینې پوښتنې ما سره خپله هم دي، ما ځان سره لیکلي، زه به دا پوښتنې ځینې پوښتنې دي هغه به زه ستاسې سره شریک کړم. ولې نه مهرباني. ځینو کسانو پوښتنه کړې وه چې ستاسې ځوانو خبریالانو ته مو پیغام څه دی چې هغه ځوان نسل خبریالان چې دي؟ د هر خبریال لپاره حتمی خبره ده چې په دې باندې اکتفا ونه کړي چې دی د ژورنالیزم له پوهنځي نه فارغ شوی ده. ژورنالیزم پوهنځی یا هر پوهنځي نه چې څوک فارغ کېږي هلته ورته یوه کلي په لاس کې ورکړي، دی به یې دغه کلي وکاروي. په دې معنا چې یو سړی ژورنالیست کېږي باید اول خپل ځان وپېژني، خپل ماحول وپېژني او د دنیا او د سیمې له وضعیت نه ځان خبر کړي. کله چې ته یو ریپورټ کوې باید له څو اړخه مطالعه کړي چې دا چیرته پېښ شوی، څنګه پېښ شوی ده، څنګه پوښښ ورته ورکړم، له کومې زاویې ورته وګورم، څنګه پکې بالانس وساتم، توازن وساتم. یعنې دا شان ډېر مهم دي. او بل په ورځنیو مسایلو سره باید ځان بلد کړي، باید شخصیتونه وپېژني. داسې نه وي چې مثلا یو وخت کې رادیو افغانستان کې رادیو تلویزیون و، یو ملګری و د رادیو تلویزیون یو څوک یې میلمه راوستی و، د میلمه نوم یې نه و زده، ډېره ښکلې خبره. بالکل. نو فارسي هغه ته ویلی وای میمان عزیز خود معرفی میکنه. ما ته دا اندازه ولګېدله چې د دې نوم نه ده زده او واقعا هم داسې چې نوم یې نه و زده. یعنې داسې باید ونه کړي. یعنی مخکې له دې چې یو خپرونه جوړه کړي یا یو پروګرام ته لاړ شي معلومات ترلاسه کړي، یار باید د معلومات ځین کړی وي. اول دا چې یو ریپورټ که هغه د 1 دقیقې وي، که د 2 دقیقو وي، که د 5 دقیقو وي، باید په دې باندې ته ځان معلومات به ښه لري ملا کړې تر څو نور خلکو ته ووایې چې څه خبره ده. که ته ملا نه یې، که ته پوه نه یې، که ته ځان ایجوکیټ کړی نه یې په مسئله باندې، ته څنګه اورېدونکی په هغه باندې پوهولی سي؟ نه سي پوهولی. نو خبره په دې کې ده که یو سړی د 1 دقیقې ریپورټ لیکي یا د 5 دقیقو، که د 1 دقیقې مرکه کوي یا د 10 دقیقو، د دې لپاره باید فوق العاده کار وکړي، فوق العاده کار وکړي. بالکل. یار مکمل معلومات ترلاسه کوي. تاسو خو په همدې خبریالۍ کې تقریبا 6 کاله مو کار وکړی. د کورنۍ نور داسې غړي بچیان هغوی هم د دې لیواله دي چې ستاسې لاره زما 3 اولادونه دي، یوه مې لور ده، 2 زامن. لور مې سوسیالوجي لوستې ده. دوستانو دا مرکه یو څو حصې له تاسو سره شریک کړم. مرکه ډېره اوږده ده، یقیني ډېرې په زړه پورې خبرې پکې وي. نو پښتانه متل کوي عقلمند ته اشاره ده. نو باید به هر سړی چې عقل سوچ فکر لري باید له دې څخه څه زده کړي. لکه اخرني خبره چې د وکړه ډېره خوندوره په زړه پورې خبره یې وکړه. هغه کسان هر څوک چې له سوشل میډیا سره تعلق لري، که خبریال ده، که هر څوک چې استعمالوي سوشل میډیا، که د ویډیو په شکل کې، که دغسې د پوسټونو په شکل کې وي، د لیکایي چې هر څه وي چاته معلومات رسوي، اولین باید د خپل تحقیق ښه وکړي، خپل ځان یار مطمئن کړي چې دا کیسه په حقیقت کې ده او که نه ده. کله چې دته ښه معلومه کړل سي چې دا حقیقت لري، نو نشر یې کړي، پر هغه باندې خپلې خبرې وکړي یا لیکایي وکړي یا پوسټ هر څه وي هغه وکړي. او یا دته دا معلومه کړل سي چې دا خبره دروغ ده، حقیقت نه لري، نو د هغه لپاره هم خپل دریځ وړاندې کړي او هغه خبر نشر کړي.
داسې نه لکه موږ او تاسو یو څه وینو ډېر داسې وینو یو څه پیکس ویني بس دغه کاپي پیسټ راوایي خو بس خالق خپل ځان مشوره کوو چې ها داسې اوسو داسې اوسو سبا سونه هغه دروغ سي بیا نو په شرمېږو بیا نو بیرته حذف کړو هغه ځای څخه یا وباسو ترنګه باید ونه کړل سي اولین پوره معلومات وکړول سي له معلومات نه بعد بیا داسې له عوام خلکو سره له عامو سره شریک کړل سي له خپل مینوالو سره چې یاره دا کیسه حقیقت لري کچیرې حقیقت نه لري نو هم باید پر هغه باندې خپل تحقیق ښه وکړول سي له هغه نه بعد دا خبره بیا راوباسل سي لکه مثلا داسې خبره وکړل سي چې یاره دا حقیقت خو نه لري دا دروغ دي داسې ډېرې خبرې موږ او تاسو وینو هغه حقیقت وي خو دوی دروغ ثابته وي دا دروغ تروار له مخه نارې وایي دروغ د بله ور هغه په حقیقت ثابته سي بیا نو هغه شرمېږي بیا نو ولس ته سترګې نه لري مخامخ نسي راتلی او یا داسې وي چې هغه خبره دروغ په حقیقت یې هېڅ نه لري یا دوی د خپل شخصي بنیاد باندې د خپل شخصي ګټو لپاره یا د خپل فالوور د خپل لایکو لپاره هغه خبرونه نشر کوي چې هغه حقیقت نه لري دروغ دی حقیقت او دروغ ته نه ګوري خو کله چې بیا دا خبره سي خبره راووځي عوامو تر مابین راسي د ولس تر مابین هغو ته معلومه سي یاره دا خبره خو حقیقت نه لري نو د هغه انسان حیثیت هم بیا کم سو د هغه انسان قدر او عزت هم کم سو په هغه انسان باندې څوک باور هم بیا نه کوي خلکو تر مخه دروغجن ثابت کړل سي بیا نو هغه هم شرمېږي او خپل پوسټونه چې څه کړي بیا هغه بیرته حذف کوي نو تر هغه حذف کېدلو تر هغه مثلا بې عزته کېدلو تر هغه خپل باور له لاسه ورکولو مخکې باید سړی احتیاط وکړي قدم ښه ولګوي په احتیاط سره سوچ فکر باندې قدم واخلي او هغه څه چې نشر کوي هغه باید اولین دی پر هغه باندې تحقیق وکړي چې یا دروغ یا حقیقت لکه څنګه چې دا خبریال له تاسو سره کریمي صاحب شریک کړه ډېرې په زړه پورې خوندوره خبره وکړه دا مرکه په یوټیوب کې هم شته په فیسبوک په هر ځای کې شته که مکمل غواړئ نشر یې سرچ یې کړي د کریمي هغه په نامه باندې انشاءالله ټوله مکمل تاسو ته راواړوي هغه مکمل به تاسو وګورئ ډېر په زړه پورې معلومات پکې موجود دي او دغسې د ایران خبره یې وکړه یقیني پر ایران باندې افغانان تاریخ لري افغانانو زغلولي دي ګاونډیان افغانانو زغلولي دي ناټو یې زغلولې ده کفار 250 ملکونه یې زغلولي دي دغسې دا اوسنی مثلا که طالبان یاد کو دا نه تر دې مخکې د موسی کم مشرانو د افغانانو چې کم مشرانو احمد شاه ابدالي هغو هم داسې کارنامې کړي چې داسې یې دا خلک زغلولي دي او د پښتون شمله یې اوچته کړې ده د افغانانو شمله یې هر وخت کې اوچته کړې ده الله دې هر وخت کې په هر میدان کې داسې کسان داسې ځوانان داسې افغانان بریالي لري چې هغه د افغان د پښتون ملت شمله په هر میدان کې لوړوي